السلام علیکم. څنګه له امید لرم تاسو بخیر ټیک ټاک وې. دې ویډیو کې د جاوا سکرپټ یو کانسپټ چې هغه ته موږ وایو لوپس ډسکس کوو. په لوپ باندې موږ کار کوو نن په دې زړې ویډیوګانې کې چې کوم موږ اریز کړل آبجیکټس کړل د هغې په بیس باندې د هغې د مخکې نوی ټاپکس دی چې هغه دی لوپس څه شی دی؟ لوپس په عام روزمره ژوند کې موږ لوپس هر هغه شي ته وایو چې هغه په یو سرکل کې چورلي. لکه مونږ وایو چې یو شی هغه بار بار کیږي نو هغه په لوپ کې چلیږي. لکه پنکه چې دی نو بار بار چورلي هغه څه شی دی؟ هغه یو لوپ دی، هغه په لوپ کې روانه ده. صحیح ده. اوس دا یو پیر چې دا کله پنکه وچورلي یا یو پیره یو کار وشي هغې ته وایي آیټریشن. راځو دې ته د پروګرامینګ په ژبه کې چې پروګرامینګ کې دی مونږ څنګه استعمالو. خو له ټول نه مخکې دلته کې جوړومه index ډاټ ایچ ټي ایم ایل چې څنګه سره ایچ ټي ایم ایل فایل لازم پکار دی، ایکسکلیمیشن مارک، او دلته کې وسره یو سکرپټ وسره ولګوم وسره سکرپټ. ټیک ده. او دلته کې په اس ار سی کې به د زو ولګوم چې زموږ سره دلته کې سکرپټ د فایل دلته کې یو فایل جوړ کړم سکرپټ ډاټ جی اس. تاسو نوم هر څه شی جوړولی شئ. دلته کې سکرپټ ډاټ جی اس مو د فایل نوم کې ایښودلو. په سکرپټ ډاټ جی اس کې ټول نه مخکې د مونږ چې کوو چې د کار کوي او که نه کوي زما سره، نو کنسول ډاټ لاگ هلو ورلد. صحیح ده. اوس زه د ګورم چې دې کار کوي که نه کوي. نو د هغې لپاره چې کوم د ایچ ټي ایم ایل فایل دی په دې کې دا به گو لایو باندې زه کولاو کوم چې کوم لایو سرور دی په هغې باندې زه وچلوم. دی وچلوم. اوس په دې څنګه موږ ته پته لګي دی ظاهر خبر انسپیکټ ته وځم. په انسپیکټ کې دلته کنسول او په کنسول کې که وګورو دلته کې هلو ورلد زموږ سره راغلی دی. ټیک ده. هلو ورلد راغلی دی. دا اوس کوم یو فایل راغلی دی؟ دا د سکرپټ ډاټ جی اس فایل نه راغلی دی. موږ مخکې چې کوم اریز کړل کوم آبجیکټ کړل نو اری بیسیکلی څه شو؟ اری هر هغه ویریبل چې هغه په یو ویریبل کې ملټیپل ویلیوز سٹور کیږي. لکه مونږ وایو چې لیټ نیمز از ایکوال ټو ډیفرنٹ نیمز زموږ سره یاسر، احمد، علي، حسن، حسین، دا مختلف ملټیپل نیمز دي. که زه کنسول ډاټ لاگ کوم څه شي نیمز د په ریزلټ کې به څه راکوي؟ دلته کې هغه ټول نیمز په دې ځای کې په ریسپانس کې ماته ښکاري. ټیک ده. دا یاسر، احمد او هر یو الیمنٹ په خپل انډیکس پروت دی. 0 انډیکس، 1 انډیکس، 2 انډیکس، 3 انډیکس، 4 انډیکس. ټیک ده. اوس د دې لپاره چې کله به مونږ دا یو اکسس کول نو د دې لپاره به ما انډیکس په ذریعه باندې 0 اخیستلو نو 0 انډیکس باندې به یاسر پروت دی. دغه شان دی په 1 انډیکس باندې احمد دی. ټیک ده. اوس دا یو الیمنٹ خو به زه داسې بار بار لیکم نه. د دې لپاره چې کم طریقه کار استعمالیږي هغې ته وایي فار لوپ. صحیح ده. په لوپ کې یو قسم دی هغه څه شی دی؟ هغې ته فار لوپ. فار لوپ څنګه لیکلی کېږي؟ فار لوپ طریقه کار داسې دی چې اول به ټول نه مخکې فار به ولیکو، د هغې نه به دا بریکټس ولګو او دلته کې به کرلی بریکټس ولګو. ټیک ده. اوس په دې راوند بریکټس کې زموږ سره درې سټیټمنټس دي. ټیک ده. سټیټمنټ 1 بیا سیمی کولن بیا سټیټمنټ 2 سټیټمنټ 3. صحیح ده. سټیټمنټ 1 سټیټمنټ 2 سټیټمنټ 3. د دې مطلب دا دی که نه چې کله هم یو لاین یا یو د جاوا سکرپټ یو کوډ چې هغې کې کله سیمی کولن راشي نو هغه به سټیټمنټ وي. لکه فار ایگزامپل زه وایم دا لیټ نیمز په دې ځای کې چې کله دا سیمی کولن په دې ځای کې راغلی دی نو د دې پورې دا یو سټیټمنټ دی. که زه ولیکم لیټ ایج از ایکوال ټو سمثینګ دا اوس زما سره بل سټیټمنټ شو. که زه ولیکم کنسول ډاټ لاگ دا یو بل سټیټمنټ شو. هر یو لاین چې هغه یا خو انټر ووهم بریک شي او یا سیمی کولون ورکم نو هغه به صحیح سټیټمنټ وي. هغې ته به موږ څه وایو؟ هغه به سټیټمنټ ورته وایو. نو په دې وجه دلته کې چې کله سیمی کولن ورکم نو سیمی کولن مطلب دا د دې نه بعد بل سټیټمنټ جوړیږي، بل سټیټمنټ کېږي. خو اوس دا سټیټمنټ څه شی دی؟ دا سټیټمنټ څه شی دی؟ دا سټیټمنټ څه شی دی؟ دې سټیټمنټ ته وایي انیشیلایزیشن. ټیک ده. په دې کې به مونږ انیشیلایزیشن کوو. لکه څنګه چې مونږ وایو چې کانسټ مارکس از ایکوال ټو 200. دا 200 چې انیشیلایز شو په دې ټایم کې 200 انیشیلایز شو نو په دې ځای کې به مونږ انیشیلایزیشن دغه شانتې کوو. دغه شانتې په دې ځای کې به کنډیشن وي. ټیک ده. کنډیشن به په دې ځای کې کنډیشن یعنی مطلب دا دی که زه وایم فار ایگزامپل که زه وایم مارکس از ګریټر دین 300 نو دا یو کنډیشن دی بیسیکلی. دا څه شی دی؟ دا یو کنډیشن دی. دغه شانتې په دې ځای کې به کنډیشن لګي
स्टेटमेंट 3 کې بس لګي. په स्टेटमेंट 3 کې به یا انکریمنټیشن به وي او یا به یا خو به ډیکریمنٹ به وي. په स्टेटमेंट 3 کې به یا به انکریمنټینګ کیږي او یا به ډیکریمنٹ کیږي. اوس په دې ځکه که زه وګورم نو انکریمنٹ ډیکریمنٹ مطلب څه لکه زه وایم چې مارکس ما لیکلی دی مارکس پلس پلس وکم پلس پلس د دې مطلب به صحیح چې دی انکریمنٹ شو. مارکس ماینس ماینس د دې مطلب څه دی دا ډیکریمنٹ شو. انکریمنٹ شو دا ډیکریمنٹ شو. د دې انکریمنٹ مطلب یو پلس کا د دې ډیکریمنٹ مطلب یو تی ماینس کا. ٹھیک ده. نو دا انکریمنٹ ډیکریمنٹ به په کوم ځای کې لګي دا به په دې ځای کې لګي. یا خو به انکریمنٹ او یا به ډیکریمنٹ. ٹھیک ده. دغه شانتي دا کنډیشن به په دې کې لګي او دغه شان داسې کنډیشن په دې کې لګي. و زه ګورم چې په دې کې به انیشیالایزیشن به څه کېږي چې آیا زه به مارکس یا نیمز به زه کنډیشن انیشیالایزیشن کوم که څه چل به کوم. د دې لپاره دا طریقه کار دی چې زه به کم مخې ته ما ویریبل هغې سره زما د هغې سره فی الحال په دې ټایم کې څه کار نشته دی. زه به داسې چل کوم چې په دې کې به انیشیالایزیشن اول خو دا خبر چې انیشیالایزیشن دا شی دی چې کله یو شی په اول ځل باندې جوړ شي نو هغې ته انیشیالایزیشن وایي. انیشیل مطلب اول. زه وایم چې لیټ آی از ایکوال ټو 0. آی په دې ټایم کې انیشیالایز شو. آی څه شو انیشیالایز شو په دې ټایم کې. دا یو سټیټمنټ کمپلیټ شو. بیا زما چې کله آی کمی یا ګریټر دی آی از لیس دین اور ایکوال ټو نیمز ډاٹ لینث. ٹھیک ده. زما چې کله آی لیس دین نیمز ډاٹ لینث. نیمز ډاٹ لینث کې څه راځي چې کله کنسول ډاٹ لاگ کما نیمز ډاٹ لینث دې بس راکې زه فی الحال لپاره کمنټ کم ده او دلته کې نیمز ډاټ لینک کې سره کې سره راکې 5 که تاسو ته پته نه شي لکه دا 5 د کوم ځای نه زه ته چې دا څه شی دی نیمز لینث او کومه ولګو دا نیمز لینث 5 رالو. صحیح ده. دا زما دا په دې کې د لینث رالو. ٹھیک ده. نو دا مې کړلو انکمنٹ for let I is equal to 0 I less than or equal to names dot length. د دې نه بعد increment for example زه لګوم زه چې I به پلس پلس کیږي. ٹھیک ده. بیا دلته کې زه لګوم console dot log. په دې کې console dot log یعنی چې په دې کې به زما سره ټوټل باډي به موجود وي. په دې کې به صحیح په دې کې به د لوپ باډي به موجود وي. په دې کې د لوپ باډي موجود ده. ٹھیک ده. د ځکه دا چې کوم دی دا خو انیشیالایزیشن شو. انیشیالایزیشن شو. دا کنډیشن شو او دا انکریمنٹ ډیکریمنٹ شو. صحیح ده. نو اولنې دا چې کوم دی دا دی به چلیږي په اول ځل باندې به انیشیالایزیشن چلیږي. په دویم ځل باندې به کنډیشن چلیږي. په دریم ځل باندې به انکریمنٹ نه چلیږي. په دریم ځل باندې به لوپ باډي چلیږي او په څلورم ځل باندې به انکریمنٹ چلیږي. اوس دا څنګه ایکسپلین کوم ښه. زه دلته کې ورکوم کنسول ډاټ لاگ دې کې نیمز بلکې زه فی الحال لپاره زه یم په ډبل کوټس کې هلو. ٹھیک ده. ها اوس ما ولیکلو کنسول ډاټ لاگ. د دې مخکې ما خبره وکړله چې کله لوپ مونږ هر هغه شی ته چې هغه بار بار چلیږي نو چې بار بار چلیږي نو په دې ټایم کې زه ما دا فار لوپ ته ده. فار لوپ مطلب دا دی چې په دې کې کم یو باډي ده دی به بار بار چلیږي تر کمې پوري تر هغې پوري چې کله د کنډیشن فالس شوی نه وي. لکه څنګه دلته کې زه راځم دلته کې هیلو څو پرې راغلی شپږ پرې راغلی دی. دلته کې لیکلی 6. ٹھیک ده. که دی د دې نه علاوه که دلته کې تاسو ته پته نه لګي زه وایم چې ډاکومنټ ډاټ رایټ هلو تاسو دا ځای ښکاري دا یاسر احمد علي دا د کوم ځای نه رالو چونکې اسان به وکړم زه به اسان وکړم زه وایم سمپل هلو به ولیکم. هلو څو پرې رالو اوس دلته کې پته نه لګي نو زه به داسې چل وکړم دې سره به یو بي آر ولګوم چې بي آر ورسره ولګوم دی به لاین بای لاین راشي. نو په دې ټایم کې که تاسو سوچ وکړئ نو دا هیلو اقا هیلو د کم شپږ پرې رالو خو دا ما په براوزر کې ډسپلی کو او دا ما د جاوا سکرپټ په V8 انجن کې چې هغه انجن چې په براوزر کې انسټال دی بیسیکلی. ٹھیک ده. نو
خبر مسله می داره چې دا فار لوپ بار بار چلیږي. اوس د دې خبره داسې ده چې کله هم د I initialize شو I is equal to 0 I is less than or equal to names dot length names dot length مطلب سره چې دا 5 دی لکه 1 2 3 4 5 ټوټل 15 دی کنه names dot length کې بس راځي 5 نو زه چې د دې په ځای کې زول کوم فار ایگزامپل سه 5 هم صحیح دی هم څه مسله نشته دی او ډاینامیکلی چې names dot length ولیکم نو که هر څونه پدې کې نه به خپل لږ خو فلحال اسانتیا لپاره 5 لیکم سپوز بیا چې کله I is less than equal to 5 وشي آی خو زیرو برابر دی که نه چې آی کله زیرو برابر شو نو په دې ټایم کې د آی ویلیو شو زیرو نو زیرو از لیس دن اور ایکول ټو 5 راځم لږ شانته ایکسپلینیشن ته راځم صحیح ده ټول نو مخکې زو راځم ایکس کې ډرا به کولاو په دځای کې او دلته کې دا ټوټل کوډ راوالم دلته به یې راوړم ټیک ته دا زموږ سره زموږ کوډ دی ټیک ته دا زموږ سره کوډ دی ښه اوس چې کله په اول ځل باندې ما تاسو ته خبره وکړله چې دا ټول نه اول څه چلیږي د ټول نه اول دا شی چلیږي ٹھیک ده دا په فرست ټایم چلیږي د دې نه بعد کنډیشن چلیږي دا په سیکنډ ټایم چلیږي دا کله چلیږي دا اول ځل دا چلیږي په دویم ځل دا چلیږي ٹھیک ده په دویم ځل دا کنډیشن چلیږي په دریم ځل باندې څه شی چلیږي په دریم ځل باندې دا چلیږي اوپس په دریم ځل باندې دا باډي چلیږي دا څه شی ده دا باډي ده بیسیکلی په دریم ځل باندې دا باډي چلیږي بیا په لاست کې په څلورم ځل باندې بیا دا 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 انکریمنٹ ډیکریمنٹ چلیږي ٹھیک ده اوس دا لږ شانتې نور م ایکسپلین کومه په دې کې د یاري څه خبره نشته دی لږ شان د غوږ کې ده هېڅ پکې ګران نشته دی صحیح ده دا زموږ سره صرف ټوټل باډي ده بیسیکلی صحیح ده چې کله د آی شولو آی برابر شو د زیرو چې کله آی د زیرو برابر شولو نو په دې ټایم کې بیا دې راځي دویم نمبر ته کنډیشن ته چې آی از لیس دن اور ایکول ټو 5 چې آی از لیس دن اور ایکول ټو 5 دلته کې آی خو برابر دی د زیرو نو د دې مطلب دا دی چې زیرو از لیس دن اور ایکول ټو 5 د دې کنډیشن څه مطلب دی دې کنډیشن مطلب دا دی چې دا به یا ټرو یا به فالس وي څنګه چې موږ مخکې کنډیشنز کړل نو زیرو از لیس دن اور ایکول ټو فالس مطلب به صحیح ده دا خو ټرو دی چې دا ټرو دی چې کله دا کنډیشن ټرو شو نو دی به لازم لاندې باډي ته بیا به لاندې ایگزیکیوټ کې څه شي دلته کې به لاندې باډي ایگزیکیوټ کې نو دلته کې به څه راشي په کنسول ډاټ لاګ کې به یو پیر هیلو راشي ټیک ده بیا به داسې چل وشي چې د دې نه بعد به آی پلس پلس وشي چې کله آی پلس پلس وشي نو دا آی چې کله مخکې زیرو دی نو په دې ځای کې آی پلس پلس مطلب دا شو چې آی برابر شو د څه شي د 1 چې آی د 1 برابر شو نو په دې ځای کې د آی څه شو دی د 1 شو په دې ځای کې که راځو یو پیره دلته کې بیا راولم نو په دې ټایم کې دلته کې آی د 1 برابر شولو نو دلته کې آی څه شو 1 شو چې کله آی 1 شو نو 1 is less than or equal to 5 چې 1 is less than or equal to 5 د دې نه بعد به دا هیلو پرنټ شي دا هیلو دا چونکې داسې په اصل کې دا داسې پکار دی چې دا انکریمنٹ ډیکریمنٹ سچ نه لاندې کیږي انکریمنٹ ډیکریمنٹ سچ نه لاندې کیږي ما وته چې تو پرنټ کا या कंसोल लॉग का कंसोल डॉट लॉग ما ته څه وایي تو هیلو کا कंसोल डॉट लॉग کې तुम्हारा لکه پرنټ کا څه شی هیلو پرنټ کا سمپل خبر ده ټیک ده نو په دې ځای کې چې کله آی د 1 برابر شو دلته کې آی 1 شو نو آی 1 از لیس دن ایکول ټو 5 دا ټرو نو کنسول ډاټ لاګ هیلو پرنټ شو یو دویم پیر بیا پرنټ شو په دې نه بعد بیا آی پلس پلس شو چې آی پلس پلس شو نو دې مطلب دا 2 شولو چې دا کله 2 شولو نو مخې ته خو بیا د آی ویلو څه شول 2 شول کنه چې د آی ویلو کله په دې کې شول 2 نو دلته کې زموږ سره ویلو رااله 2 2 از لیس دن ایکول ټو 5
چې کله 2 is less than or equal to 5 دی کنډیشن ته رالو، دا کنډیشن سټیل ټرو دی. چې دا کنډیشن ټرو دی نو کنسول لاګ به هلو به پرنٹ کی. ټیک ده. او آی به 3 شي. ولې به 3 شي؟ ځکه چې آی پلس پلس مونږ انکریمنٹ کړی دی. چې کله آی برابر آی شولو 3، ټیک ده، آی څه شولو 3 شولو، دلته کې د آی ویلو په دې ټایم کې شوله 3. بیا زما دا 3 د 5 نه کچ دی او برابر دی، دا کنډیشن بیا هم ټرو دی. چې دا ټرو دی نو کنسول لاګ هلو هم رالو او آی از اکول ټو 4. 4 څنګه شولو؟ ځکه چې آی پلس پلس شولو. چې آی پلس پلس شو نو د آی ویلو شوله 4. چې کله د آی ویلو پر 4 شوله نو یو بل آیټریشن وچلیدو. دا 1 بای 1 یو آیټریشن د قشن چلیږي د قشن ته. چې کله آی 4 شولو په دې کې آی از اکول ټو 4. 4 از لیس دین اور اکول ټو 5. ټرو شولو. کنسول ډاټ لاګ هلو به پرنټ شي او آی به پلس پلس. چې آی پلس پلس شي نو د دې 4 په ځای به څه شي 5 به شي. چې کله 5 شي نو یو بل آیټریشن به وچلیږي. د سیده کنه ده. بیا دلته کې I په ځای 5 شولو او 5 is less than or equal to 5. This is still true. چې true دی نو کنسول ډاټ لاګ به هلو وچلیږي او دلته کې به 6 شي. چې کله 6 شي نو دغه شانتې به یو بل آیټریشن به وچلیږي. چې بل آیټریشن وچلیږي نو د آی په ځای شو 6 او دلته کې 6 is less than or equal to 5. دا بالکل true دی. true دی؟ نه دی true. دا اوس په دې ټایم کې سره فالس دی. ټیک ده. چې کله دا فالس شولو نو دا به کنسول ډاټ لاګ هلو او آی پلس پلس په نه کېږي. بیا دلته کې به کنډیشن څه شي؟ لوپ به څه شي؟ سټاپس. په دې ټایم کې لوپ سټاپ شو. دا زموږ سره هغه سټاپینګ پوینټ دی بیسیکلی. ټیک ده. دا څه شی دی؟ سټاپینګ پوینټ دی. زموږ سره څو پیرې، زموږ سره دونه پیرې، زموږ سره دا شیزونه وچلیدل، دا آیټریشن زموږ سره وچلیدل. که سوچ وکړو څو پیرې وچلیدل بس به شمار کو. ټیک ده. څلور پیرې خدا شول، پنځه پیرې او شپږ پیرې، صحیح ده، او دی والا اووه پیرې. او دلته کې آی 0 دی. نو چې 0 نه والا د 5 پورې سونه ټایم شو، سونه آیټریشن شول، شپږ آیټریشن شول. شپږ آیټریشن خو بالکل ټرو شول. خو اووم آیټریشن چې دی نو هغه بیا هم چیک کړلو. آی از اکول ټو 6 یې وکړلو. 6 از لیس دین اکول ټو 5 دا فال شو، دی سټاپ شو. چې په دې کې سټاپ شو دلته کې کنسول ډاټ لاګ هلو په څو پیرې پرنټ شي؟ 1 2 3 4 5 6 شپږ پیرې به پرنټ شي. په دې وجه باندې دلته کې کنسول ډاټ لاګ شپږ پیرې پرنټ شوی دی. دا زموږ سره په اکچوال کې فار لوپ داسې چلیږي. دا زموږ سره بیسیک فار لوپ ته چې دی زموږ سره په نور پروګرامینګ لینګویج کې، په سی پلس پلس کې، په جاوا کې، په سی شارپ کې، په دې جاوا سکرپټ کې، په نور پروګرامینګ لینګویجز کې دا موجود. چونکې پایتن کې داسې نشته دی. په نور پروګرام په ټول پروګرامینګ لینګویج کې داسې موجود دی. دا فار لوپ داسې چلیږي په اکچوال کې. نو په دې ټایم کې وز موږ سره هغه فار لوپ داسې وچلیدو. وزو راځم داسې کې دلته کې ما دا ارې پرنټ کړی دی. صحیح ده. دا ارې سوري ارې مې انیشلایز کړی دی. په دې کې نیمز دی. په دې نیمز کې ملټیپل نیمز موجود دي. په دې کې زموږ سره اولنې که زه سوچ وکړم دلته کې زموږ سره دې کې وز زه غواړم چې په دې کې زما سره دا 1 2 3 4 5 دا ما سره پرنټ شي. نو که زه کنسول ډاټ لاګ کې آی وکم، آی پکې پرنټ کوم، نو آی چې پرنټ کوم دی باندې رزلټ کې به څه راکړي؟ د آی ویلیو به راکړي. کنه د آی ویلیو سره د آی ویلیو چې اول 0 ده، بیا 1 2 3 4 5، نو دی به په رزلټ کې سره راکړي. په رزلټ کې 0 1 2 3 4 5 پورې راکړو. 6 یې پرنټ نه کړو ځکه 6 از فالس. اوکې ده. اوس داسې چل دی چې دا خو آی مالا راکړلو 5 1 2 0 نو والا د 5 پورې. نو دا 0 که سوچ وکړي نو دا یاسر په کم یو انډیکس پروت دی؟ په 0. احمد په کم انډیکس پروت دی؟ په 1. دا په 2، دا په 3 اینډ دا په 4. ٹھیک ده. نو 4 انډیکس باندې پروت دی. زه به یې سره وکړم چې زما سره 5 نمبر انډیکس ما سره نه پکړ دی. به زه equal to لري کوم چې آی از لیس دین 5 به کوم 4 بشي. 4 شو. نو واس دا دغه 0 1 2 3 زو راغسته شم په دې کې زو لیکل شم لکه څنګه زو ته ما چې نیمز راواله او سکوير بریکټ به ولګو د ځکه. صحیح ده. او دلته کې به آی ولګو چونکه آی خو بار بار چینج کیږي. چې آی بار بار چینج کیږي دلته کې به د هر یو شی ویلیو راځي. زبور صحیح ده. لکه که زه ته وایم دلته کې به زه ته وایم چې ډبل کوټس ته ولګو او یو ته د ذکر ډبل کورس ولګو، بلکې دې د پر اسانه طریقه سره اسانه طریقه چې دا غیر لپاره مونږ لګاو دې ته سوې ټمپلیټ لیټرل. صحیح ده. زه ته ما چې د ځکه ډالر ساين، اوپس ډالر ساين، फिर ډالر ساين، ډالر ساين د ځکه سره آی مولا کولو. صحیح ده. بیا کولن سره ولګولو د دې نه علاوه ډالر ساين، بیا کرلی بریکټ، بیا نیمز او اف آی. نیمز کې چې کم دی نو آی.
اوس په دې آی به هم پرنٹ کی بیا به کولن ولګي بیا به دغې نه بعد ون بای ون ویلو پرنٹ کی نو دلته کې وګوره 0 1 2 3 4 دا ما سره ویلوز پرنٹ کړل زنګ سره هغه فار لوپ وچلې په دې کې د فار لوپ زنګ سره ټوټل صحیح ریسپانس راغلو صحیح ده خدا زموږ سره شو یو فار لوپ چې دا مکمل بیسیک فار لوپ دی د دې ځای نه تاسو کانسپټ ستران کیږي چې د دې ځای نه بعد به تاسو مایند به تھینکینګ جوړی تھینکینګ جنریټ کوي صحیح ده چې دی به زموږ سره د لاجیک په څنګه جوړیږي په دې ټایم کې د لاجیک داسې جوړیږي چې زویمه چې آی از equal to 0 آی از equal to 5 آی پلس پلس اوس د 5 په ځای دا لیکلی شم چې نیمز ډاټ لینथ बिल्कुल लिख شم صحیح ده सेम टू सेम बागा रिस्पॉन्स पर आगे हमारे यासिर अहमद अली हसन हुसैन ठीक है मल्टीपल नेम्स मान लगा कौस परिजी की नूर नेम्स पे किस ऐड करें नूर नेम्स पे किस ऐड कोमा نو دا بمرا کې ځکه دلته کې نیمز ډاټ لین خو بار بار چینج کیږي کنه ځکه چینج کیږي چلته کې ما پاره کې ویلیوګان اډ کړی چې ویلیوګان په کې اډ کړل دلته کې ویلیو مثلا ایکسترا راغله دا اکچوال کې زموږ سره هغه فار لوپ دی صحیح ده دغه شانتي زموږ سره په دویم طریقه چې کوم بل فار لوپ دی چې هغه مونږ هم د ارې لپاره استعمالو هغه دی فار آف لوپ چې کو یو پیرا یو نظر چې کو صحیح ده او دلته کې زما سره فار آف د فار آف نه مخکې به زه وایل لوپ ډسکس کوم وایل لوپ هم دغه شانتي کار کوي صحیح ده دا فار لوپ دی یو پیرا زه وایل لوپ وګورم وایل لوپ څنګه استعمالیږي ټول نه مخکې به وایل ولیکم بلکې ټول نه مخکې به انیشلایزیشن وکم څنګه چې په دې ځای کې انیشلایزیشن شوی دی ټیک ده دغه شان دی په دې ځای کې به انیشلایزیشن وکم بیا به سیمی کولن ولګوم بیا به وایل ولیکم بیا به دلته کې راوند بریکټس ولګوم د دې نه بعد به کنډیشن ولګوم چې آی از لیس دین نیمز ډاټ لینث ټیک ده کرلی بریکټس به ولګوم او دې ځای کې به ولګوم سیم ټو سیم دغه کنسول لاګ دا کنسول لاګ راواخلم کنټرول سی کنټرول وی په لاست کې به آی پلس پلس کم لکه څنګه چې ما تاسو ته وویل په دې ځای کې په دې ځای کې ما تاسو ته وویل چې ټول نه اوله د انیشلایزیشن کېږي ټول نه څه کېږي ټول نه اوله څه کېږي دا انیشلایزیشن کېږي دا ټول نه اوله انیشلایزیشن کېږي دویم دا کېږي دریم چې کوم ځای نو باډي چلیږي څلورم دا چلیږي دغه شانتي په وایل لوپ کې هم دغه سیم ټو سیم سټرکچر دی خو زه طریقه بدله ده او کانسپټ سیم دی لکه څنګه اوله کې انیشلایزیشن وشي بیا کنډیشن وچلیږي بیا باډي وچلیږي او بیا انکریمنٹ وچلیږي او په دې کې ښه باقاعده سټپ بای سټپ مونږ ولیکو په فار لوپ کې مونږ سټپ بای سټپ ونه لیکو نو په هغې باندې مونږ نه پوهېږو چې د هغې سنټیکس داسې دی نو په وایل لوپ کې خو په خپل د هغې سنټیکس الریډي داسې دی نو هغه سټپ بای سټپ په خپل ایکزیکیوټ کېږي که سوچ وکړې نو وایل لوپ ما الریډي ولیکلو دا به یو پیره بیا دلته کې پرنټ کړي دلته کې زیرو یا سیر و دلته کې زیرو دلته کې کنسول لاګ ورکوم ټیک ده او وایل لوپ دا هغه وایل لوپ هغه ریسپانس دی بیسیکلی زه پوه صحیح ده فار لوپ وایل لوپ دواړه یو شانتي کار کوي صحیح ده خو وایل لوپ مونږ په هر ځای کې استعمالوو شو که فرض کړه زه دا انیشلایزیشن ونه کړم او زه په دې ځای کې بل څه کنډیشن به ورکړم صحیح ده لکه زه ته فار ایگزامپل زه چې وایل let marks is equal to 900 او دې کو تور کما marks کپرس کا برابری د 900 نو تو دې چلو کا چې console dot log the person has passed the exam دا simple value مونږ رسیم نه کولای شو او still this will give me an answer the person has passed the exam اوس دې ځکه دا چونکی د بار بار چلیږي نو دی خو به بریک کول هم غواړي چې دی بریک کول به غواړي نو دی ولګه فی الحال زه سټاپ کوم ځکه چې دی به بیا زما سیستم به سټاپ کړي سیستم سټاپ کړي د دې نه بعد به زه ولیکم چې مارکس د لوپ د بریک کول لپاره دلته کې ما آی پلس پلس لګولی دی دلته کې به لوپ خامخا بریک کوي دا لازم خبره یاد ساتئ که فرض کړه تاسو پلس پلس داسې کو ونه لیکئ یا داسې کو ونه لیکئ د دې لوپ به نه بریک کېږي لوپ به بار بار چلیږي نو د دې د وجې نه به موږ لوپ بریک کوو لوپ به څنګه بریک کوو هغې لپاره موږ سمپل بریک هم لیکلی شو ټیک ده go live oops left still not a break marks minus minus पर कम
او زما سیستم یې سلو کړلو. server is offline. سیستم یې ډاله سلو کړلو. ټیک ده، نو دلته کې د پرسن هیز پاس د ایگزام اوس په دې ځای کې اوس ما مارکس ماینس ورکړو. دا خبره لازم ده چې دا کنډیشن په یو ټایم کې خامخا فالس کول پکار دی. که دا فالس نه کړو نو تاسو کمپیوټر ووایي نه خلی مکمل. ټیک ده، په دې ټایم کې خو مونږ فار لوپ وایل لوپ ډسکس کړو. د دې نه بعد زموږ سره چې کوم دی نو د ارې لپاره یو بل لوپ موجود دی چې هغه ډېر اسان لوپ دی. خو دا لوپ په د کانسپټ لپاره یادول لازم دي، ځکه دی په هر پروګرامینګ لینګویج کې چې کله تاسو په دې کانسپټ پوهئ نو په هر لوپ باندې تاسو پوهئ. چې کله تاسو په دې فار لوپ کانسپټ پوهئ نو وایل لوپ خو اسان دی، او وایل لوپ او د فار لوپ کانسپټ یو شان دي. د دې علاوه نور چې کوم فار لوپس راځي نو هغه ډېر زیات دي. لکه زه چې دلته کې زموږ سره د دې لپاره یو بل فار لوپ دی او هغه څه دی for off loop. See that? For off loop. Like زي ما تشي for let I of names console.log I. د I په دې ټایم کې زه لیکم چې په فار ایگزامپل آیټم چې آیټم لیکم دلته کې به آیټم کم چې آیټم کم او دې کې ته زه ته پرینټ کوم console.log for off loop. This is for off loop. صحیح ده، دا for off loop دا for off loop syntax ته د او د یو شانتي کار کوي. دا د یو شو دا یو شو دا یو شانتي کار کوي. خو دا یو اسان طریقه ده د ارې د لپاره یو for off loop چلول for loop چلول. صحیح ده، دا د سلوک ته چې په دې ټایم کې به تو خپل لاجیک لیکي. په دې ټایم کې ته خپل لاجیک کړو دنه لیکي نو ته د ایریا لپاره خپل لاجیک نشي لیکلی. ته په دې کې به تو هغه شی هغه کار کې چې کوم ته د فور اپ لوپ څخه ویلې دي. لکه دلته کې راشم او د دې کې زو چې کوم نو هغه فور اپ لوپ په ځای هغه ټول ویلیوز بیا هم پرینټ کړل. صحیح ده، نو موږ سره درې طریقې شولې فار لوپ او وایل لوپ او فار اف لوپ. ټیک ده، د دې نه علاوه زموږ سره یو دی فار ان لوپ، خو هغه د ایریا لپاره نه استعمالېږي، هغه استعمالېږي د آبجیکټس لپاره. فار ایگزامپل فار ان لوپ ته ټیک ده او د آبجیکټ لپاره بیسیکلی هغه صحیح استعمالېږي د څه شي لپاره د آبجیکټ لپاره. لکه څنګه لکه تاسې ګورو ته زه ورته لیکم لیټ پرسن name age city and this. ټیک ده، په دې ټایم کې خو ډایرکټ زما سره پرنټ شولو. ټیک ده، رالو خو دلته کې یو آبجیکټ دی بیسیکلی. مخکې موږ آبجیکټ ډسکس کړی. آبجیکټ څه شی دی؟ آبجیکټ کی ویلیو پیرز دی. دا نیم از د کی اینڈ یاسر حیات از د ویلیو، ایج از د کی، 44 از د ویلیو، سٹی از د کی اینڈ کراچی از د ویلیو، کنټری از د کی، پاکستان از د ویلیو. ټیک ده، و داس چلې چې زما چې دا کی او دا ویلیو د دې کی او د ویلیو په بیس باندې فار لوپ چلولای شم نو هغه د پر استعمالېږي فار ان لوپ. څه شي ولیکم لیټ کی د دې کی په ځای فار ایگزامپل زه ولیکم آیټم یا ولیکم پی یا ولیکم پرسن. صحیح ده، هر څه چې لیکم فی الحال لپاره زه لیکم کی مو لیکلو. ټیک ده، فار کی ان پرسن. اوس په دې ټایم کې زه کرا واخلم console.log او په دې کې کی پرنټ کم دی به سم ریزلټ راکړي. اوس ته ګورئ په دې ټایم کې نیم ایج سټي کنټري دې ټایم کې د مالا نیم ایج سټي کنټري ریزلټ راکړلو. خیال دې شتلې. ټیک ده، اوس که پرس کا زو وته وایم چې console.log person.key وته ویل شم unidentified نشو وته ویلې. وجه سره چې ډاټ نیم خدا خو پرسن دی کنه. ټیک ده، دې به مونږه څنګه اکسس کوو؟ دې به مونږه اکسس کوو پرسن سکویر بریکټ ان کی. نو په دې ټایم کې په دې ټایم کې زه د چل کوم چې دا کی به زه راوالم او په دې ځای کې به زه پرنټ کم او دې به ختم کو. صحیح ده، په دې ځای کې یو ډبل کوټ پکې وته ورکو. صحیح ده، نو اوس تاسو ته وګورئ نیم یاسر حیات 824 سټي کراچي کنټري پاکستان. نو بیسیکلی مونږ آبجیکټ مونږ دسی د دې دا یو ویلو مونږ دسی اکسس کولی شو کنه چې مونږ وایو console.log او مونږ وایو چې پرسن او په دې ځای کې زه ورته ووایم چې سنګل کوډ کې نیم. ټیک ده، چې نیم ورته مې ووایي
نو د ځای کې نیم هغه نیم په دې سره کړو، هغه یاسر حیات راکړو که نه، صحیح ده. یاسر حیات راکړلو نو دقه شانتي زه په دې ځای کې هغه کیز چې کوم دی نو الریډي زما سره راغلي دي، نو کیز چې راغلي دي نو د هغې په بیس باندې ما لرې ټول ویډیوګانې راویستلې، نو دا کی هم راغله، ویډیو هم راغله، دا موږ د دې لپاره استعمال شو. دې نه علاوه که فرض کړه زه وایم چې په دې ځای کې زه هغه اریز چې کوم بره ما اریز ډیفاین کړي، دا اریز دی، دا اریز مې ډیفاین کړي دي، نو که زه ورته وایم چې فار لیټ انډیکس بالکل نیمز، نو کنسول ډاٹ لاگ د ټول ناول انډیکس چې کوم چې انډیکس کې څه راځي، خیر څه رزلټ راځي په انډیکس کې، هغه انډیکس راځي چې کوم په دې کې موجود دي. نو انډیکس په دې کې ما سره په ان لوپ باندې چې کوم دی نو ارې هغه مکسس شوله او آبجیکټ هم مکسس. نو ان کې دا خاصیت ده چې دې کې مونږ آبجیکټ خو کولای شو، خو ارې هم کولای شو، په دې اف لوپ کې مونږ آبجیکټ نشو کولای. ټیک ده. نو اوس په دې کې که زه ولیکم نیمز سکویر بریکټ دلته ولګوه، سکویر بریکټ دلته ولګوه، سیم ټو سیم ایز اټ از دلته کې ودا څه شي console.log for in loop with array. for in loop with array دلته کې هغه ویډیوز راغل، صحیح ده. دا for in loop نه زموږ سره ویډیو ډیټا راغلی و، دا د for up loop نه ډیټا راغلی و، دا د while loop نه ډیټا راغلی، دغه شان دي. دا د سمپل for loop نه ډیټا راغلی. دا زموږ سره ملټیپل for loops موجود دي. په دې باندې چې تاسو نه پریکټس وکړو نو به تاسو پوهیږئ، که نه پوهیږئ دا ویډیو بار بار وګورئ، څونه پیری دا ویډیو بار بار وګورئ دونه به تاسو ښه پوهیږئ. بیا هم نه پوهیږئ ماته کمنټ کې ووایه، دا به زه په ډیټیل باندې فل ویډیوز د دې لپاره جوړ کړم. ډیره مننه نننۍ ویډیو کې، او تاسو خپل پریکټس برقرار ساتئ. ملاوي به بل ویډیو کې. السلام علیکم.